کاروي چې په دواړو سترګو باندې ړوند وي د هغې قرباني ناروا ده، جایزه نه ده. دا شان کم څاروی چې په یو سترګه باندې ړوند وي او دویمه سترګه یې جوړه وي نو هم قرباني پې جایزه نه ده. او دا شان کم څاروی چې یوه سترګه یې جوړه ده دویمه سترګه یې نیم نظر تللی دی نیم شته، نو په هغې باندې هم قرباني جایزه نه ده. د لکۍ متعلق کم څاروی چې د هغې لکۍ کټ شوي په هغې باندې قرباني جایزه نه ده، او کم څاروی چې د هغې غوږ پرې کړی شوي ټول دواړه یا یو ټول پرې وي جایزه نه ده. او که د یو غوږ نیمه برخه کټ شوي وي نو دې کې بیا مختلف اقوال دي. یو غوږ شته دی او دویم غوږ ته حصه پرېږده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې کې څلور قوله کړي دي. یو قول دا دی چې یو غوږ شته دی او د دویم غوږ به درې حصې کړي، که درېمې حصه یا د هغې نه کم پرې شوی نو بیا پې کېږي، که درېمې نه زیات پرې شوی او بیا پې نه کېږي. دویم قول دا دی چې پوره درېمه برخه کټ وي نو هم پې نه کېږي. اول دا و چې د درېمې نه زیات کټ وي، دویم دا دی چې درېمه کټ وي هم پې نه کېږي. دریم قول دا دی چې د غوږې څلور حصې کې څلورمه کټ شوي بیا هم پې نه کېږي. څلورم قول دا دی چې دا غوږ نیمایي کې د نیم نه زیات پرې شوي کم پاتې نو بیا پې نه کېږي. دا مفتابهي قول دی زموږ د مذهب. نو که د نیم نه کم کټ شوی و احتیاط دا دی چې اول خو یې ما خله، خو که بیا داسې چا نه شوي و چېرته چې اخستی و بل څاروی په دغه ټیم ورته نه میلاوېده یا یې وس نور نه کېده، یو غوږ شته او دویم غوږ د نیم نه کم پرې دی نیم نه زیات باقي دی، نو مفتابهي مذهب زمونږ دا دی مفتابهي قول چې بیا ورباندې قرباني جایز ده. دا شان کم څاروی چې هغه په یو خپه باندې ګوډ وي د هغې قرباني جایزه نه ده، خو داسې چې حلالېږي ته پې یاتلی نه شي یا چې خپله گئی زور ورباندې نه کوي، او که داسې و چې مزل یې پې کولی شو زور یې ورباندې کو خو لږ لږ ګوډ ګوډ معلومېده نو په هغې باندې قرباني جایز ده. دا شان کم څاروی چې د هغې غاښونه بلکل نه وي په هغې باندې قرباني روانه ده، او که داسې و چې غاښونه یې راوتلي و بیا زیات پرېوتي و نو بیا هم جایزه نه ده، او که داسې و چې زیات پاتې و کم غورځېدلي و قرباني ورباندې روا ده. بله مسله د عیوبو متعلق دا ده چې کم څاروی د هغې پیدایشي ښکر نه وي په هغې قرباني جایزه ده روا ده ورباندې. دا صاحب نه دی چې پیدایشي ښکر یې نشته، ډېر اصل ذات وي په میخو بعضې نورو کې چې هغه یا په ګډانو کې ښه اصل ذات وي د هغې ښکر نه وي، دا صاحب نه دی په هغې باندې قرباني جایز ده. البته که ښکرونه یې مات شوي وي نو چې د جرړې نه کم ښکر مات شوي نو په هغې باندې بیا قرباني روانه. بله مسله د عین متعلق دا ده چې کم څاروي باندې خارښ وي نو که فقط خارښ وي او د هغې په غوښه او چاغوالي کې تاثیر نه وي کړی نو په هغې قرباني روا ده، صرف خارښ پې لګېدلی، خو د هغې په چربوالي او چاغوالي کې صاحب نه یې راوستی نو بیا روا ده. او که داسې خارښ ورباندې وي چې هغه دومره لاغر او خوار کړی چې ډېر کمزوری معلومېږي او د دې خارښ د لاسه داسې وي نو دا عیب بیا شریعت کې عیب دی، بیا ورباندې قرباني جایزه نه ده. او دا شان کم څاروی چې خصي وي لکه دا بعضې خلکو ټکولي وي نو په هغې باندې هم قرباني جایزه ده، هغه څه عیب نه دی په شریعت کې، قرباني پې کېدی شي. او کم څاروی چې بیمار وي ښکاره مرض والا چې هر بیماري ورکېږي او تا ته پته ولګېږي قرباني ورباندې جایزه نه ده، چې هغه ډېر خوار کړی وي بېکاره کړی وي په هغې به قرباني نه کړي. دا هغه یو څو عیبونه د دې نه بعد یو سړی دی چې هغه څاروی روغ جوړ واخیسته، روغ سالمې څاروی اخیستی دی، وروستو پکې عیب پیدا شه، پنځه شپږ ورځې لس ورځې مخکې اخیستی دی، ښه پاک روغ جوړ دی
رستو یو عیب ورکی ولید یا خپا گوڑا شوا یا یو کار پکی رووتا مرض دا سی عیبو لکه دا مخ کی چی بیان شو چی قربانی پی نکی دا نو کدا سڑے چرتا مالدار وی چی قربانی پی لازم و واجب وی نو پا دغا گڑ یا پا دغا سیز بانی قربانی جایز ندا دے بزان تبل خلی او کدا سڑے غریب وی آسی دا مستین قربانی کری وی دا خلقی کئی ثوابی کار دے زیم کوم دیر مالدار نه دے وسدار نه دے بس غریب دے واجبہ پی نه وزان نه کړی دا او دا په ساروی کې دا عیب رست راوته نو باک نه کوي دا عیب سره دی حلاله کې دا قربانی مقبوله ده قربانی صحیح ده او کمالدار نو بل باخل او دا شان د مالدار سړي لپاره عیب جن ساروی خستل ناروا دي کې واخست داولنا هغه باندې قربانی نه کیږي بل او دا غریب سړي لپاره عیب جن ساروی خستلم جایز دي کې وکړه پاغین قربانی کیږي پاغه خاصه لازمانه ده ثوابي کار اعلان ولید کوشش دی دا کی چې بے عیب واخلي که عیبدار واخسته قربانی پکې پاتې شو دا مسله یو سړي ساروی واخسته ساروی مرش نه کمالدار سړي چیرته اخسته و نو دے ببل ساروی اخلی او قربانی پہ لازمہ دا کئی بھئی او که غریب سڑی چرتا ساروی واخستا او لالال کڑے نو تے مرش نو دتا بکتلی شی چاہے رای پزان نظر کڑے و کاسی ثوابی و کدا پزان نظر کڑی و لازمہ کڑی و چی زب خاما خادا کوم نظر دے پما نو بے با دے بل گڑا لالی که غریب امی اس دے چانا قرض واخلی خو گڑ بالا لی گڑی کار سیوی او کدا پزان نظر کڑی نو ثوابی و نو بیا ور باندې بل نشته بل مسله دوره کې را یاد غلا ده ساروی چا واخست او هغه ساروی ورک شو یا چا پټک دا ځوان لاړو نو بل ساروی واخست د قربانی شپې چې راورسېدې هغه زوړ ساروی هم پیدا شو دوی اخستې دي اوس یو اخستې دی ورک شو بلی واخستا چه بلی واخستا غورک بیا پیداش اوس بس چل گئی نو دی مسئلہ کی غریب برباد دے و مالدار سر گزارش ہے نو مالدار تا اجازت دے چاولا نیا لالی کرستو نیا لالی یو با حلال کیا بل بغیرتا خرس کی دان دپا کاری والا لی حلال لی کی او غریب سڑے آغا با دادوار حلالی بیا غریب سڑی بانے خواجبہ نو کرنا خدای پہ نو لازمہ کری دپا دیا خستو بانے پزان لازمہ کرا شکل دا پزان بانے لازمہ کرا دا تی چاپٹا کرا ورکشوا دیلارو بلے واقستانو بلا خون پہ خدای نو لازمہ کری دا پزان لازمہ کرا چه لازمہ اکڑا دا لازم اس نساقی تیگی چه غزڑا پیدا شو اس بدوار آلا لئی بلا مسئلہ دا قربانی متعلق آغا دا مسافرین دا یو سڑے مسافر دے نو پا مسافر قربانی نشت یعنی واجب پی ندا خمالدار دے چنتا تلے یو زی بل زی تلے قربانی پی لازم آنا دا امدا وجہ دا حاجیان صاحبان چا سمر التزی نو پاغی قربانی نشت مسافر دے تول البتہ اغی چکے میں قربانی نے کئی پا حج تمتو یا پا قران کے اغا خو شکریہ دا حج دا یا چاوانی سلازم شوی دمو نئی خو قربانی ور باندې نشته مسافر دی او که یو سړی دی چې هغه کور کې د مسافر د خوانه قربانی کوي حج ته څوک تللی دي یا نورو تجارتونو ته تللی او خاندان والا وایي موږ یې کوو ورنه نو دې مسئلې ته باید ستاسو فکر وي چې په دې کې د مسافر اجازت ضروري دی ټلیفون باندې به رابطه کې هغه ته به وایي چې زه ستا د خوانه قرباني کوم دلته چا سره مې شریک کړی یا ځان ته کوئی کم کوئی نہ کم کا ٹیلیفون دیو نہ کو اجازت نامہ دی تیروانہ خستا نہ دا قربانی نہ دا شوی او کاغه واپس راغی او لانجه در سره واچول چې دا تاولی کړی دا نو پیسې به ماغه ته الټا ورکړي او کدا قربانی دی په ونه پر شریکه کړي و دا مسافر د پاره تاسو څه پکې کورانی وای یو پکې مسافر مو ګټ کړو او مسافر نه مو اجازه نه واخستې نو تاسو دا ووړو قربانی خراب شوی دا یو قربانی نه کیږي نو مسافرین
دا غي نه تپوس ډیر ضروری دی چې دا غي اجازت پدې کی وي که اجازت ورکې نو پدې باندې ګوره د نورو خلکو قرباني خرابېږي. دې ته ستاسو احتیاط او سوچ به ستاسو وي. نو د مسافرینو نه قرباني کول ښه خبره ده وایي کوي خو اجازت یې وغواړئ جایز ده ثوابي کار دی خو شته ورباندې نه دی لازم ورباندې نه ده. لکه د 15 کالو نه چې کم ماشوم دی نو په هغه خو مونځ فرض نه دی که اوس یو سړی دی او مونځونه کوي د 10 کالو دی نو ښه خبره ده ثوابي کار دی خو فرض خو پې نه دی که ورځې قضا که نو خدای پې نیسي نه. که مسافرینو چرته ونه کړه نو ګناهګار نه دي او که شوقي تې نو چا کوله ودي کي خو د هغې اجازتنامه ورکړي شرط. دا شان بله مسله دا ده چې یو سړی په شریکه باندې قرباني واخیست په شریکه یې قرباني وکړه او دغه 2 کسه 5 کسه شریکان دي په دې کې دا یو سړی د قرباني کولو نه مخکې مړ شو اجل راغی مرګ راغی ورته نو اوس به د ده وارثان وي هغه وارثانو نه به دا شریکوال اجازت غواړي چې ستاسو اجازه ده چې مونږ دې مړي دا یې سره اوس مړ شوی دی مونږ د هغه د خوا نه دا قرباني وکړو. که وارثانو اجازت وکړه قرباني صحیح ده د هغه حیثي ثواب هغه ته قبر ته هم ورسېږي او که وارثانو اجازه ونه کړه او بې اجازته دا څاروی چې حلال کړه نو د دې 6 نفرو د یو قرباني هم نه ده شوې. اجازتنامه به د وارثانو پکې شرط وي چې وارثانو اجازت وکړه نو بیا جایز ده او که وارثانو اجازت ونه کړه نو بیا جایز نه. یو خبره شته که چا دې وخت کې مریض دی قرباني چا سره شریکه ونیوی اذان ته او دی مخکې تېنه مړ کېده نو چې مخکې تېنه مړ شه او د وصیت وکړه چې زما دا قرباني به خامخا پرېږدئ نه اوس به یې کوئ نو بیا خو لازمه ده په وارثانو چې به پوره کوي خو د هغې غوښه به په کور کې نه خوري هغه به چې کوم دی نو خلکو ته ټوله ورکوي وصیت دی به خلکو باندې خیراتوي. بله مسله دا ده چې اکثر پیښېږي ډېر خلک یې چې په قصابانو باندې حلالې کوي جایز د قصاب باندې حلاله کول بهترینه طریقه دا ده چې انسان ته خپله حلاله یاد خپله حلال کړي. نبي علیه صلات وسلام به په خپله ګډان حلالول څاروي به حلالول یو ورځ یې خان په خپلو لاسونو مبارکو حلال کړل چاته طریقه نه یاد یا نه حلالوي بل سړی نیوی شي وکیل قصاب دې راولي بل چاته دې ووایي تا حلاله جایز خو د ده حاضري په هغه ټیم کې بهترین کار دی چې دی ورسره نو ښه خبر پاتې شو. دا خبره بعضې امیانو کې ګډه ده چې کوم 2 کسان شریکان دي یا 5 حلاله چې کېږي نو په دې حلالې په ټیم به دا وواړه چې دی بسم الله الله اکبر چغې وایي نو دا د کتابي مسله نه چې ټول به چغې وهي. البته په دې وواړو چې یا وواړه یا یو یا 2 یا 3 قصاب یې حلالي یا یو حلالي یا بل ورسره داسې لاس کېښوده پې یعنی شریکېدو ورسره نو بیا به دا دواړو باندې واجب دی چې دواړه به بسم الله الله اکبر وایي. یو چا په قصاب حلاله کوله او د حلالۍ په ټیم کې دا مالک ثواب دپاره ورسره داسې لاس کېږي نو چې لاس یې کېښوده نو اوس به دواړه بسم الله الله اکبر وایي یو باندې اکتفا به نه کېږي په دواړو واجب دی چې دواړه به یې وایي او چې لاس دې نه ایښی او چا ته دې اجازت وکړه بس یو ځل بسم الله الله اکبر چې ما قصاب یا یو شریکوال وایي ټوله نه کافي کېږي. د حلالۍ په ټیم باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هغه مبارک به فرمایل انی وجهت وجهی للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یقینا ما خپل ځان مخ او خپل تمام وجود دا مخامخ کړی دی هغه ذات لره چې هغه د اسمانونو د ځمکو پیدا کوونکی ذات د اسمان ځمکې هغه پیدا کړي دي او داسې پیدا کړي چې اولا موجد هغه دی حنیفا په حال کون زما کې چې زه به همیشه د باطل نه حق طرف ته رجوع کوم چې حق او باطل لانجه راتله نو زه به د حق ملګری یم د باطل ملګری به نه یم. وما انا من المشرکین او زه مشرکانو نه نه یم. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين یقینا زما عبادتونه بدنی ونسكي زما اغا مذبوحی حلالی چی دی ومحیای و زما تمام زندگی ومماتی زما مرگ لله رب العالمین دا خاص رب العالمین دا پارا دی لا شریک له اغلر شریک نشتا وبذلك امرت وانا اول مسلمین پدی ما تا امر کرشی و زا اول دا مسلمانانو نیم نو دا دعا کسو کی ادولی شی مستحبه طریقه دا
چا وکړه ثواب دی، که وای نه کړه ګناهګار ورباندې نه دی. هغې نه بعد بوی اللهم منک ولک الها، ستا نه دي د احسانات، ولک هم ستا د رضا دپاره د لعلکم بسم الله الله اکبر به ووایي، الاله به وکړي ورس. او چې آخره کې دا دعا ویل پکار دی، اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليهم الصلاة والسلام. خدای زمانه قبول کی او داسې رانه قبول کی لکه تا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه قبول کړی وه، او داسې رانه قبول کی لکه تا د ابراهیم علیه السلام نه قبول کړی وه. نو دا دعا کول ورکې مستحب دی او بهترینه طریقه ده. غوښه د قربانۍ مستحب طریقه دا ده چې دا په درې څو باندې تقسیم شي. یو ایسته خپلوانو ته ورکړی شي، او یا خپلوانو ته په اختر کې دعوت وکړی شي، مېلمانه کړی شي. پخوا به دا رواج ډېر و، په دې کې اتفاق زیاتې ده، محبت زیاتې ده. اکثر دا خویندې او بعضې نږدې خپلوان دا به خلکو راغوښتل. دا رواج ورو په کمېدو باندې دی. نو هغه کم شیونه چې محبت زیاتېدل هغه شیونه نن سبا په کمېدو دي. او دا فساد د چا نه جوړ دی؟ د بېدینه مولیانو نه، چې هغوی ورته وایي دا بدعت دی او دا بدعت دی. امیان یې په شک کې واچول، نه هغوی وایي چې زه خو یې ثواب دپاره کوم، چې لا پکې بېدعتي کېږم نو کوم یې څه دپاره. هر هغه کار چې په هغې کې تاسو اتفاق طرف ته دعوت کېږي هغه کله هم ناروا نه وي. په هغې کې ستا مینه او محبت زیاتېږي، هغه ناروا کار نه وي. هر هغه کار چې په هغې کې تا جوړ نه راځي، توړ راځي، بې اتفاقي راځي، یاره که هغه هر قسم ته کار وي هغه بیا ناجایز کار دی، هغې نه به ځان ساتي. ډېر کله چې به یو کار وي مستحب به وي، ثوابي کار به وي، خو په هغه ثوابي کار باندې یو لویه بې اتفاقي په امت کې راځي، نو تا ته نه دي په کار چې دا ثوابي کار وکړې، بس دې نه تېر شه، خو دا بې اتفاقي مه راوله. ډېر کله چې به یو کار مکروه وي، یعنې داسې غټه ګناه به نه وي، وړه ګناه به وي، خو په هغې به د دوه مسلمانانو کور جوړېږي، اتفاق به پکې راځي، تا ته په کار دی دا مکروه که. اوس دا دروغ ویل خو ناروا دي، او چې د دوه مسلمانانو کور پې جوړېږي تا ته دروغ ویل روا دي. نو ګوره دا اتفاق شریعت خوښوي، بې اتفاقي نه خوښوي. نو یا دې مېلمستیا ورته وکړی شي، یا دې کورونو باندې تقسیم کړی شي، او یوه یې ستا په غریبانو مساکینو باندې. اول حق د ګاونډیانو دی، ځکه ګاونډي یو څو حقوق لري. کم ګاونډي چې د خپلوان نه درې حقه لري. یو دا دی چې مسلمان دی، هغې حق یې در باندې ته مسلمان یې. نبي علیه السلام فرمایي دا مسلمانان ټول چې کم دي دا کرجل واحد په شان ته د یو سړي دي. اذ اشتکا راسو اشتکا کله، یو انسان کې چې سړی خوږېږي ټول وجود یې خوږېږي، چې خپه یې خوږېږي ټول وجود یې خوږېږي. دا ټول مسلمانان باید د یو ډانچې په شکل باندې شي، چې په یو مسلمان سختي راځي بل مسلمان پې خفه شي، بل مسلمان پې داسې ودردېږي لکه ګویا کې دا کار په ده باندې راغلی دی. تماشو ترې غوږ نه ږدي چې یاره فلاني دي کې لانجه جوړه ده، بیا دلته ورته نوکان مږي رامږي چې ورېږه ګرم شي چې څه به ترې جوړېږي. په کار خدا ده چې اهل حقو سره ته ملګرتیا وکړې، د هغه په سنګر کې پرېوځې او د باطل مقابله وکړي. که هغه نه شي کولی د شپې تهجدونه وکړي، دعاګانې وکړي اهل حقو دپاره، او که هغه دعاګانې داسې نه خو دې وس کېږي، نندارې او سیلونه مه کوه چې ته ورېږه نوکان ګرمې چې اوس به څه جوړېږي، څه به ترې کېږي. دواړه خو په حق کېدی نه شي، یا به یو حقي یا به بل حقي، حق پرست طرف ته به درېږي او د باطلو به مقابله کړي. نو په آخره کې وخت کم دی، خبرې خلاصوم. نو دویمه حصه به خیرات کې. نو هغه ګاونډي چې مسلمان دی او خپلوان دی، نه یو مسلمان دی او دویم خپلوان دی او دریم دی ګاونډي دی، درې حقونه دي. اول دا مخکې دی په ټولو. بیا هغه ګاونډي دی چې هغه خپلوان نه دی، نه یو خو مسلمان دی او بل دی ګاونډي دی، دوه حقه دي. بیا هغه ګاونډي دی چې هغه مسلمان هم نه دی او خپلوان هم نه دی، یو هندو ستا د کور په خوا کې دی. نو دا مسله یاده کړئ چې کافران چې څومره دي، کافر هندوان سکان چې ستا ملک کې ګرځېږي، په هغې باندې فرضي خیراتونه نه کېږي، ناجایز دي. او نفلي خیراتونه په کافر باندې ډېر ثواب لري، تا ته پې اجر میلاوېږي. تا ځان نه خیرات کړی دی، یو هندو در باندې راغی، په هندو باندې مخوره، خو زکات ورته مه ورکوه، فرض ده که نه، دا سرسایه ورته مه ورکوه. دا فرضي خیراتونه پې باندې نه کېږي، هغې د مصرف دپاره اسلام شرط. او دا نفلي خیراتونه چې کوم نه دا کېدی شي. نو د اختر د قربانۍ غوښه خیراتول دا نفلي خیرات دی، مستحبه خبر ده، بهترینه طریقه ده.
او کله چې ابراهیم علیه السلام هغه ګډه لال کړ اسماعیل علیه السلام د زوی په ځای باندې، نو په هغه وخت کې د درې سکړې وه، نو هغه طریقه امت ته پاتې شو، دا د هغه سنت وګرځېدل. د قربانۍ د سرمن متعلق مسله دا ده چې دا قربانۍ سرمن قصاب ته په مزدورۍ کې ورکول جایز نه دي. دا به خیرات کوي، البته کله پخواني زمانو نه خلکو غوندې چا ورنه غلبیل جوړ که وچی کړه، یا ورنه مسله جوړه کړه، یا بوکه جوړه کړه، یا ګوډې جوړ کړه، یو شی ته جوړ کړه، نو بیا جایز دی. ور د هغې نه سوا دا ښه طریقه ده چې دا به خیرات کوي او د دې دپاره به صحیح مصرف لټوي، هغوی ته به دا ورکوي. د مړو باره کې مسله دا ده چې وصیت یې وکړه نو بیا لازم دی هغه به ټوله خیراتولی شي. که وصیت یې نه وکړی د ځان نه خیرات کول پسې فقط جایز کار دی، د عامې قربانۍ په شکل خپل هم خوړی شي، خلکو ته یې ورکولی شي. دا یو څو مسایل د قربانۍ چې د ایفم په ذریعه باندې هم نشریږي او نشر شو، او دا شان چې کوم دی کیسټ هم د هغې نه برابر شه، نو دا ډېر مسایلو که تفصیل سره څوک یادول غواړي نو بیا د هغې کیسټ ترلاسه کړي. ما دا یو څو مختصرې خبرې ستاسې حضور ته عرض کړي. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. بند سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب